اوس عجبه خبره خدا ده چې دا کوم څوک د تعلیم ډیر شوقیان دي و ما او تا ته هره ورځ پیغور راکوي چې تاسو په بچیانو تعلیم نه کوئ، هغه خلک هم دغه نجونې نه غواړي، هغه هم نه غواړي. ګوره تا خپل تعلیم دومره ضروري و لازمي دی، تا د جهان بدي چې د هغه پر سر اخیستې وه د تعلیم پر بنیاد باندې، نن چې دی بچی تعلیم وکړي، خپل حق تعلیم یې وکړي، جایزه تعلیم یې وکړي، ضروري و لازمي تعلیم یې وکړي، ځان یې تر یو ځایه ورسوئ. نن ولې یو سړی 50 کلن دی هغه مرکه ورته وکړله، نن ولې په دې معاشره کې یو سړی دریم واده دی هغه مرکه ورته وکړله، نو دغه بچی بیا هغه سړی کوي. دغه یو رپورټ ما ووایي، دا رپورټ کې غالبا د جیو نیوز غو، هغه ویل تر 1 کروڑ زیاته ښځې چې تر 15 کال عمر بالا دی هغه د واده په انتظار ناست په پاکستان کې. 1 کروڑ زنانې تر 15 کال عمر بالا د واده په انتظار ناست دي. اوس په دې خبره سر خلاص و څنګه خبره سوله؟ یعنی خبره داسې د عزیزانو چې یو خو سړی را ولاړ سي زه واده نه کوم، ولې نه کوي؟ حضرت عمر فاروق ویلی یا خو ډیر بې عقل یې یا نو بدکاره یې، که دغه دوې خبرې نه نو یو مسلمان یو انسان سالم العقل به څنګه را ولاړېږي واده به نه کوي؟ دا یو. دویمه خبره دا د عزیزانو ما درته وویلې تېره جمعه کې چې داسې زنانې ستا هغه پر کورو ناستې دي ودونه نه کوي، ځانونه ستیانې بولي. په اسلام کې دا شی نسته. پیغمبر علیه السلام سخته منع کړې ده، قطعا به دا نه کوي. ها یوه زنانه معذوره ده، داسې معذوره ده چې د خاوند د حق د ادا کېدو نه ده، د خاوند د خدمت نه ده. بالکل صحیح خبره ده، لکه نارینه چې حق نه لري دغه رقم بیا زنان هم دغسې ده چې مطلب حق څوک نور باندې لري چې خامخا به ورکوي. لیکن که د دې څه علاوه جوړه روغه ده بیا ولې واده نه کوي؟ ما ته یې تا بله جمعه ویلي وې، څو وجې م درته ویلي، یوه وجه به نن بله درته ووایم. وجه دا د عزیزانو چې زموږ نجونې تعلیم کوي. تعلیم چې کوي نو تعلیم خو پر 18 پر 19 کاله دې تعلیم نه پوره کېږي، تعلیم دومره پر مخ ولاړ سي ولاړ سي ولاړ سي هغه 28 کالو ته ورسېږي. چې 28 کالو ته ورسېدله اوس دا زنانه چې پر کور ناسته ده نو به خامخا هغه سړی غواړي چې یا یې دویم واده دی یا یې دریم واده دی، هغه سړی غواړي چې هغه یې د پلار پر ځای دی یا یې د نیکه پر ځای دی. نن دا نجلۍ ودرېدله چې یاره دا څنګه خبره سوله، دا سړی د 50 کالو دی او زما عمر 10 کاله دی، نو زه به د ده سره واده څنګه کوم؟ دا تعلیم د وجې د دې واده وځنډېدی. اوس عجبه خبره خدا ده چې دا کوم څوک د تعلیم ډیر شوقیان دي و ما او تا ته هره ورځ پیغور راکوي چې تاسو په بچیانو تعلیم نه کوئ، هغه خلک هم دغه نجونې نه غواړي، هغه هم نه غواړي. ګوره تا خپل تعلیم دومره ضروري و لازمي دی، تا د جهان بدي چې د هغه پر سر اخیستې وه د تعلیم پر بنیاد باندې، نن چې دی بچی تعلیم وکړي، خپل حق تعلیم یې وکړي، جایزه تعلیم یې وکړي، ضروري و لازمي تعلیم یې وکړي، ځان یې تر یو ځایه ورسوئ. نن ولې یو سړی 50 کلن دی هغه مرکه ورته وکړله، نن ولې په دې معاشره کې یو سړی دریم واده دی هغه مرکه ورته وکړله، نو دغه بچی بیا هغه سړی کوي. زموږ بچیانې په کورو کې یوه وجه دا ده چې کښېنسته دي. پوه سواست؟ خبره سر خلاص. نو زموږ بچیانې چې پر کورو ناستې دي هغه یوه وجه دا ده تعلیم یې وکړي، عمر یې زیات سلو. اوس یې هغه څوک نه غواړي چې د دې سیال د دې سر پر وژه برابر. او بیا ما مخکې تېره جمعه کې درته ویلي پلار یې په دې هم نه ورکوي چې یاره که مې ورکړله نو بیا به دا زوم له ما حق وغواړي، نو زما جایداد هغه به ټوله لوڼې رسوي چې پروا نه لري، وایي پر کور کښېنه. یا یې په دا هم نه ورکوي، وایي زما لور چې د هغه نوکري کوي به څه تنخوا راوړي، زموږ ګزاره د لور په پیسو د زار دي زار و قاتل دي بابا عاجز صاحب مولوی صاحب تبلیغی صاحب دیندار زار دي چې د لور و روزګار ته ناست دی، بې غیرت بې شرم بې ضمیر بې حیا، هېڅ شرم و حیا نه لري چې د لور و نوکرۍ ته دې اړولې ده. د هغې ځواني دې ور تباه کړه، د هغې ژوند دې ور تباه کړئ، د هغې نکاح دې ور تباه کړه، د هغې آینده او مستقبل دې ور تباه کړئ، د خپلو 2 روپۍ دپاره در باندې لعنت دې در باندې. دا زما ستا په دې معاشره کې در ښیم. بیا که یو ولاړ سو چې مولوي صاحب زه ډېر مجبور یم بل شی نه خاورې وخوره، ورڅه غلاوې کوه، په 2 روپۍ ګټې، تا خپل خواهش پوره کوي،
تا 40 کاله د ښځې سره تیر کو شوقونه امیلې دي کولې نن چې ستا د بچي ځای راغلی سبا بیا پر دغه ځای ولې چې ولې په دروازه کې ولاړه وې ولې د چا سره ټلفونان کول داسې پلرونه هم د دې وړ دي چې هلته یو ځای پر د چوکو سړی راوزړوي منډې هم د دا وړ دي او که مولوي صاحب وایي پروا نه لري دا مولوي صاحب هم دغه ځای راوزړاست تا خپل وای دا ډېر بدترین انسان دی چې دی په خپله په نس موړ دی او بیا و غریب ته وایي صبر کوئ صبر کوئ دا ډېر بدترین کملا دی که خطیب دی که وزیر دی که حکمران دی هر څوک دا د دې بیا خبیث انسان نسته زه په نس موړ تا ته وایم صبر کوه ته غریب یې د ماښام ګوله نه لري در دې نو بیا بې غیرته انسان سته هم نه پوه سواست زموږ په کورو کې دا فکر مه کوه بچی ده پیغمبر اسلام وفرمایل د بچی د اجازې بغیر به نکاح نه ورکوي نکاح یې ورکړه پروا نه لري والله زه د دې پښتنو کیسې درته وکم که پتې کې بیا یو غیرتمنو ما پر دغه ممبر پر دا بله خوا راواړوئ او الحمدلله در کې سته هم نه چې زه دې پښتنو زه خالي د نن سهار کیسه درته وکم چې سهار زنانې د سهار لمانځه بعد راغلي تر 9 بجو د مسجد مخ ته راته ناستې وي پرون د زنانو کیسه درته وکم چې 3 غنټې د مسجد مخ ته راته ناستې وي دوی ما ته ویل څه یوه خبره درته وکم نه درته کوم پښتانه یو شرمیږو پیغور دی خیر